نن د لر او بر افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې هلته پښتانه مېشت دي او د پی ټي ایم ملاتړي دي د ارمان لوڼي لومړی تلین ونمانځه. خوست کې هم وزیرستاني کډوالو او خوستوالو یو ځای د ارمان لوڼي د شهادت د لومړي تلین د نمانځنې په موخه راټول شوي وو. ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل چې شهید ارمان لوڼي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې مخکښ غړی وو چې د پی ټي ایم له نورو غړو سره یو ځای د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه پیل کړې وه. د دوی په خبره چې په اوسني وخت کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ ده. عدم تشدد فلسفه دا داسې فلسفه ده چې په نننۍ زمانه کې بهترینه مؤثرتره تر ټولو نور مبارزو دغه بهترینه مبارزه ده. یو خدا چې تلفات خامخا دغه د ضعیف او د قوي د جنگ فلسفه ده چې ضعیف ته پوره تلفات کم کی تلفات کم ورکوي او نشي کړای چې د مثلا دغه قوي دښمن دغه زر ایمان زیسي دا نشي وړای. تر ټولو وړاندې د ارمان لوڼي لپاره د انصاف غوښتلو د ارمان لوڼي په قضیه کې اف آر کټ شوی دی، اما تر اوسه پورې هغې ته په پوره ډول رسیدګي نه ده شوي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. او دوهم نمبر کې موږ د منظور پښتون د خلاصون غوښتونکي یو. که چیرې خلاص نه شو موږ به د سوله ییزو ریالیونونو او غونډو ته نور هم دوام ورکوو. په راټولېدنه کې ویناوالو د ارمان لوڼي په ژوند او مبارزو هم خبرې وکړې. دوی زیاتول چې په لر او بر کې د دا ډول پروګرامونو په نیولو سره لر او بر پښتانه لا هم نږدې کېدای شي. شهید ارمان لوڼی د پښتون ژغورنې د مبارزې یو ستر نوم دی. د ده سترتوب په دې کې دی چې هغې ډېر په شعوري ډول دغه مبارزه را پیل کړه. دی څنګه چې د عمل سړی و له دې نه ډېر د فکر سړی و. د خلکو په راویښولو کې، خلکو ته د شعور په ورکولو کې لیکچرونه ورکړل، خلکو ته یې مشورې ورکړې او خلکو ته یې په لویو غونډو کې ډېرې مشهورې ویناوې وکړې. زه فکر کوم د پښتون ژغورنې د هغه د سر د څو ملګرو له جملې نه یو دی و چې په شعوري ډول یې خلک راویښول. ټول افغان یک یو شی، یک یو وجود، یک یو بدن. صرف دا دی چې کوم خلک کوم په دغه شی چې کوم خلک داسې میشه داسې هغه ګاډې کړي وي چې میش سره ګوشي باید هغه د میان ناڅي، هغه اختلافات، هغه اعتراضات، هغه د یو بل نه چې کوم دی چې کوم باندې الزامین هم سره لګول. لکه میش چې اول روغلي خوست چې د خوست په بارات چې ډېر څه ورته ویلي وي نو چې کله ولدل هیڅ په خوښ شي نه وي نو یک نه دیاته زه پر سکون ژوند تېراوه ولته د غلامۍ ژوند دی، دیاته د ازادۍ ژوند دی. نو زه دیاته خوښ یم په چار دا دی چې کیس پښتونه او دا پښتونه په چار دا دی چې هر یو مشر دی چې د کارمانونه دي که د هغه صاحب د ارمان لوڼي صاحب دی نو مقصد دا دی چې ټول د په اتفاق سره وشي، په دغه شی اتفاق او اتحاد رسي، یووالی رسي. د ارمان لوڼي لومړنی تلین په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د پاکستاني ریاست له لوري نیول شوی دی. خو د دې غورځنګ رهبري اوس د مسندوړ او علي وزیر په لاس کې ده چې د روانو مبارزو پر مسؤلیت لري. منظور پښتین تیره یکشنبه د پاکستاني ریاست له لوري په دې تور ونیول شو چې ګواکې په وزیرستان کې د ریاست پر ضد څرګندونې کړې دي. خو د پی ټي ایم غړي وایي منظور پښتین ځکه نیول شوی دی چې د ریاست له لوري په خلکو یې د شوو ظلمونو پرده پورته کوله.